یو ورور تپوس کوي چې ایا دا خبره صحیح ده چې آدم علیه السلام چې کله د اسمانونو نه د جنت نه راکوشو نو هغه په هند کې راکوشي د هند نه مراد دغه علاقې دی دغه انډیا ته نه مراد چې خاص دغه ځای د هند دغه علاقې ته پوره وي او دا چې هوا بیبي په دې جده علاقه کې راکوشي و دا خبره صحیح ده او کنه الجواب بالله التوفيق دا خبره خو د قرآن نه واضحه ده بغیر د شک او شبهه نه چې آدم او حوا علیهم السلام دوانه د جنت نه راکوشي او زمکې ته ورستو دا غینه چې هغه غونی ته نږدې شو د کمی ونی نه چې الله سبحانه وتعالى منع کړیو الله بقرآن کې فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه مدوانه رويستو دا هغه زینه په کوم ځای کې چې هغه وو هغه جنت وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وسوره البقره کې الله دا خبره کړې به دا کم ځای او کم ځای ته چې دوی راکوشي آدم علیہ السلام و حوا نو په صحیح حدیثونو کې سندی ثابت دی مبارک یو روایت راځي چې بای کې د امام ابن عساکر رحم الله راوړی دی چې آدم علیہ السلام د هند په ځمکه راکوشو نو بیا هغه یوازې او دا قسم حدیثونه خو د ټول کمزوري سندن یو روایت هم صحیح نه ثابت چې بای کې دای چې آدم علیہ السلام په کم ذکر راکوشي ده او بیبي حوا په کم ذکر راکوشي ده خو دومره ده چې د علماء اقوال پکشتي د سلف بعضو دا خبره کړې ده چې آدم علیہ السلام په هند کې راکوشي ده او بیبي حوا په جده کې بعضو ویلي چې دوانه د هند په ځمکه راکوشي بعضو دا خبره لیکلې ده چې آدم علیہ السلام چې په کوم ځمکه راکوشي دا غینوم دحنا ده او دا د طائف او د مکی په منځ کې ده بعضوی چې آدم علیہ السلام په صفا راکوشي او حوا علیه السلام هغه په مروه راکوشي بعضوی چې د عرفات په میدان راکوشي دوی او د عرفات په دی وی چې تعارف د دوی دغه ځکه وشو یو بلو پیژند چې راکوشي دا واقع حوا دا وغيم بيجند جدا زما خاون آدم عليه السلام وكلها اقوال لا دليل عليها دا طول ویناګانی دي د علماء خو بده باندې صحیح دلیل هغه بنشته نو صحیح خبره ده چې قران او حدیث نه دي ثابت په صحیح سند سره او کچته سو کی ذکر کوي او عالم نو دا به دغه قولي چې د اسرایلی روایتونو اکثر غستې شوی خبرې ده د تاریخ کې خصوصا پوخانی چې کوم پیغمبران دي د دوی د واقعات اکثر اسرایلی مطلب نه د اسرایل او د بنی اسرایل تاریخ ته چغوي ویلې دي نور قران او حدیث کې دا مسله نه ثابت او بدیسي خبرو پوری ان خطب پکاري چې دا غیر راس انسان ته دنیا او آخرت کې فائدہ ملو شي دا بس خبري څه فائدہ مې نه کوم ته معلومه شي چې کوم ذکر راکوشي دي او کوم ته معلوم نشي نو څه فائدہ او نقصان پکې نشته والله اعلم